بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دویم جزء دروس اللغة العربية. مقدمة. اولا مقدمتا توضع کی په مقدمه کې یو څو شیونه درته ذکر کړي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا دغا هو الجزء الثاني، دا دویم جزء دی من کتاب دا کتاب دروس اللغة العربية، هغه درسونه د لغت عربیه لغیر الناطقین بها، دا کسان دپاره چې هغه نطق نشي کولی په لغت عربي سره. دی وایي وهو کتاب، دا یو کتاب دی لتعلیم اللغة العربیه د تعلیم حاصلولو د لغت العربیه. ويعنى بجميع جوانب اللغة، یعنی د مقصد دا دی چې ټول جوانب، ټول اړخونه د لغتو په دې کې مشتمله دي او موجوده دي. یعنی کله چې ته دا درسونه لغت عربي دا کتاب ووایه، نو دا بلکې تا ته صرف عربي نه، بلکې بعضې اسلوب، مفردات، نحو، صرف، دا ټول تا ته پکې ذکر کوي. بجميع په ټولو اړخونو د لغتو که نحوي، لکه نحو، صرف، مفردات او دا رقم اسلوب، هغه طریقې ده د دې دروس لغت العربیه یا اسلوب او قواعد درته ذکر کوي. دوی فتراعي هذه العناصر كلها، وی خیال ساتي دغه عناصر دغه اساس ټولو په وخت د شرح کې، یعنی دغه ټول اساس چې دی تا ته ذکر کوي، او فتراعي دا خیال ساتي دا د دغه عناصرو د دغه اسلوبو یا د دغه اساسي شیونو ټولو عند الشرح په وخت شرح کې. ونرى دی مونږ وینو یعنی مونږ دا امید لرو یا مونږ دا خواهش لرو ان یتبع المدرس، چې اتباع وکوي پرلپسې د دې مدرس، درس کوونکی د دې کتاب، د څه الخطوات الآتیه، د هغه خطواتو، د هغه شرطونو یا د هغه بعضې قدمونو، مطلب چې کله مدرس درس کوي د دغه را روانو خطواتو، د دغه را روانو شرطونو خیال به وساتي. الخطوات الآتیه عند التدریس، په وخت درس کې. اول یمهد للمسائل، دی به تمهید کوي د مسائل رئیسه. یعنی یمهد دا معنا چې یسهل، په اسانه طریقه دې ورته بیانوي هغه فهم د مشکل مسائل رئیسه، مطلب هغه مسائل چې هغه فهم د هغو لږ مشکل وي، دا دی په اسانه طریقه سره ورته بیانوي. یعنی د مدرس لپاره دا پکار دی چې دا مسائل د هر کتاب چې وي هغه لږ په اسانه طریقه سره بیان کړي، د طالب العلم ورته پکې زیات هغه ګډوډۍ جوړ نه کړي. الوارده فی الدرس، چې هغه وارد دي موجود دي په درس کې، من غیر النظر فی الکتاب، سوا د نظر نه په کتاب کې. دویم یقرأ الدرس، دی به درس ورته وایي. وفي اثناء القراءة، او په طرف د قرائت کې به یشیرو اشاره کوي
الى المسائل التي وهغه مسائلو ته سبق چې مخکې تیر سوی و ان شرحها چې ته یې تشریح وکړي. یعنی تکرار د درسونو باید هغه استاد ورته وکړي او بیا باید اشاره وکړي و تیرني سبقونو ته، یعنی چې کوم مخکني سبق تیر سوی دی په هغه کې باید کله کله تیر سوي درس ته هم اشاره وکړي چې د طالب العلم هغه فهم او مذاکره وشي. بل ويشرح المسائل الأخرى، او دی به شرح کوي د هغه نورو مسائلو التي هغه لم يتطرق چې هغه یعنی نه د ذکر سوی الیها دې لر فی التمهید په هغه مخکني طریقه یا هغه مخکني هیئت باندې، یعنی د هغه شیونو شرح به هم دی کوي چې مخکې نه یې تیر سوي یا مخکې نه یې ذکر سوي. ویوجه دی به متوجه کوي الى الطلاب و طلباو لره اسئلة سؤالونه للتأكد من فهمهم، د تأکد د فهم د دوی هذه المسائل د دغه مسائلو، یعنی بعضی سوالونه به طالب العلم څخه په دې وجه کوي چې د فهم و دغه مسائلو ته راواوړي. دریم یقوم جمع کوي به مجموعات من الطلاب، مجموعات د طلباو بتمثیل الدرس په مثالونو د درس سره. او څلرم یشترک الطلاب، اشتراک به کوي یعنی ګډون به کوي طلبا فی حل په حلولو کې جمیع التمارین د ټولو تمرینونو شفویاً چې هغه شفوي وي، یعنی په هغو کې به اشتراک کوي. ويحل حل يحل مد ويحل او دوی به حل کوي دغه تمرینونه، ويحلون دغه تمرینونه به دوی حل کوي تحریریا، یعنی دا به شفوي تقریري هم دوی ځان سره ذکر کوي او دا رقم تحریري لیکي به هم ځان سره. خارج الفصل هغه د فصل نه خارج، یعنی فصل کې به دی خپل درس ته توجه ورکوي، د فصل نه چې کله ووتی په کورني کار کې به دی دا هغه ځان سره حل کوي، بلکې تحریري به هم ځان سره لیکي. والله نسأل، د رب العالمین څخه دا سوال کوو ان یوفقنا چې مونږ ته توفیق راکړي جمیعا ټول لخدمت دینه د خدمت د دین د و لغت کتابه او د لغت د کتاب د مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم 25 من جماد الآخرة. الدرس الأول وبالله التوفيق.